اته لاند تازه او مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا مهم خبرونه په دې ویډیو کې حتما وګورئ. لومړی خبر، د فاریاب والی نقیب الله فایق وایي په فاریاب کې د طالبانو زنداني قاري جمال الدین لومړنی کس و چې خوشي شو. قاري جمال ژمنه کړې وه چې بیرته به د جګړې ډګر ته نه ځي، خو ژمنه یې ماته کړه او په قیصار کې ووژل شو. دوهم خبر، احمد ضیا مسعود وایي لنډمهاله حکومت دې جوړ شي. احمد ضیا مسعود دا ویلي دي چې اسلامي جمعیت ګوند په دې ټینګار کوي چې اوربند لنډمهاله حکومت او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویه جرګه جوړه شي چې په پایله کې به یې د ارزښتونو په اړه پریکړې وشي. دریم خبر، غنی وایي د وروستیو تروریستي بریدونو عاملین به په سخته سزا رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د وروستیو تروریستي بریدونو عاملین د پیدا او په سزا یې ورسوي. څلورم خبر، د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر مهال ټول تمرکز په 1996 پر پوځي بریا کوي. صالح چې د ځینو نورو افغان چارواکو په شتون کې د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې ته په دویمه ناسته کې خبرې کولې، وویل چې اوسنی افغانستان له هغه وخت سره توپیر لري. د نوموړي په خبره د تاوتریخوالي کمخه اوربند به د خبرو پر مخ وړلو ته ښه زمینه برابره کړي او د افغان سولې پروسې کامیابۍ ته به مزل لنډ کړي. او د کابل په نننۍ چاودنه کې د سرور دانش د امنیتي ټیم مرستیال هم وژل شوی دی. د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر تاییدوي چې محمد مهدوي نن سهار د کابل د دهبوري کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. په دې چاودنه کې یو بل کس هم وژل شوی دی. او یونس قانوني وایي چې د مصالحې عالي شورا په تیره غونډه کې د ټولو اخلاقي موازینو خلاف د ځینو مشرانو خبرې سانسور شوي دي. یونس قانوني وایي چې د مصالحې شورا په تیره غونډه کې چې ارګ کې جوړه شوې وه د کریم خلیلي خبرې سانسور شوې وي او نوموړي له همدې امله په نننۍ ناسته کې ګډون نه دی کړی. او د امریکا په ناشولي ایالات کې هم درنه چاودنه شوې ده. د امریکا د تینیسي ایالات په مرکز ناشویل کې چاودنه شوې ده. د ایالات پولیس ویلي دي چې په یاده چاودنه کې 3 تنه ټپي شوي او دغه راز یو شمېر ودانۍ هم نړېدلې دي. او د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ویلي دي چې د افغان فعالې فرشته کوهستاني وژنه ډېره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله پنجشنبه ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. له تاسو مننه چې دا اته خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې اتو خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. هر چیرته چې یاست ښه وخت ولرئ.